Page 24 Lesson 10 څلرویشتمه صفحه لسم درس P P په P د P آواز ورکوي زموږ د پښتو د الفبا د P توري آواز ورکوي او په رقم تلفظ کیږي P په Let's learn راځئ چې زده کړو Learn the words دا لغتونه زده کړئ یا learn زده کړئ the words لغتونه Learn the words لغتونه زده کړئ لومړی لغت Peter 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 دوهم لغت peach شفتالو peach شفتالو درهم لغت pencil pencil پنسل څلورم لغت picture picture عکس نو P د په رقم تلفظ کیږي P په لکه Peter peach pencil picture watch point and chant وګورئ اشاره وکړئ او سندره ووایاست د P chant د P سندره P Peter hi Peter P Peter hello Peter P Peter hi Peter Peter hello picture pencil peach picture pencil peach 1 picture 2 pictures 1 pencil 3 pencils 1 peach 4 peaches picture pencil peach Listen and sing the DGPG song Listen and sing غوږ ونیسئ او سندره ووایاست the GPG song the DGPG DGP 1 2 3 DGP 1 2 3 DGPG DGPG DGP Let's talk راځئ چې خبرې وکړو Ask and answer پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ یو دې پوښتنه وکړي بل دې جواب ورکړي What are they دا څه شی دی په انګلیسي ژبه کې کله چې یو شی وایو دا څه شی دی د هغه په باره کې معلومات غواړو نو وایو What are they دوی څه شی دی They are eggs دا هګیانې دي یا دا هګۍ دی What are they دا څه شی دی They are eggs دا هګۍ دی نو اوس یو دی پوښتنه وکړي بل دی جواب ورکړي لاندې عکسونو کې تاسې وینئ د هغه په باره کې یو دی پوښتنه وکړي بل دی جواب ورکړي مثلا What are they دوی څه شی دی They are pencils دا پنسلان دي What are they دوی څه شی دی They are pictures دا عکسونه دي همدارنګه جملې جوړې کړئ یو دی پوښتنه وکړي What are they دوی څه شی دی او بل یې جواب ورکړي د درس په اخر کې I can say the P words زه د P لغتونه لوستلی سم که چیرې لوستلی سئ ټیک مارک یې کړئ او I can say what are they زه ویلی سم چې دوی څه شی دی They are eggs دوی هګیانې دي اوس که چیرې په انګلیسي کې تاسې د یو چا څخه پوښتنه کولی سئ چې دا څه شی دی What are they نو دا ټیک مارک کړئ Page 26 Lesson 11 شپږویشتمه صفحه یولسم درس T ته T د ته آواز ورکوي د پښتو توري د ت آواز ورکوي T ته Let's learn راځئ چې زده کړو Learn the words دا لغتونه زده کړئ T Tom لومړی لغت T Tom دوهم لغت T table table
میز. درېیم لغت تلفون. 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 څلورم لغت ټي وي. ټي وي. تلویزیون. نو ټي د ت په رقم تلفظ کیږي. د پښتو توري د ټي د ټ اواز ورکوي. د پښتو توري الفبا د ټ اواز ورکوي. ټي ټ ټ لکه ټام. table. telephone. TV. watch point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او T. Tom. Hi. Tom. T. Tom. Hello. Tom. T. Tom. Hi. Tom. Tom. Hello. T. Telephone. T. Table. Table. Telephone. Wow, wow, wow. T. Telephone. T. TV. Telephone. TV. Wow, wow, wow. let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. ask and answer. پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ. what are they. کله چې په انګلیسي ژبه کې غواړئ پوښتنه وکړئ چې دا څه شی دی، نو تاسې ویلی سئ what are they. دوی څه شی دی یا دا څه شی دی. they are cars. دوی موټران دي. what are they. they are apples. دوی سیبونه دي. they are dinosaurs. what are they. they are books. I can say the T words. زه د ټي لغتونه لوستلی سم. که چیرې د په ټي باندې شروع سوي لغتونه لوستلی سئ او پوهیږئ چې ټي څرنګه تلفظ کیږي، نو ټیک مارک یې کړئ. I can say what are they. زه ویلی سم چې دوی څه شی دی، او همدارنګه they are cars جواب ورکولی سم چې دا موټران دي.